د بل سره د حسد کولو خطرناک نتیجه. د حسد سزا حسد کوونکي ته خپل رسی. علامه ابن حجر رحمه الله په الزواجر کې او امام غزالی رحمه الله په احیاء العلوم کې دا واقعه را نقل کړي چې یو نیک سړی په هر ورځ د بادشاه سره پسنګ کې ناست او بادشاہ ته به دا نصیحت کولو: احسن الى المحسن باحسانه فإن المسيء ستكفيه اساءته. نیکی کون کی سره د هغه د نیکی په وجه احسان کوا، ځکه بد کردار ته د هغه بد کرداری کافی ده. یو جاهل کس چې دا ولید چې دا نیک کس بادشاہ ته ډیر مقرب دی، نو حسد یې ورسره پیدا شو او د دې قتلولو لپاره یې حیله جوړه کړه. نو بادشاہ ته دا شیطانی چغلخوري وکړه چې دا تا ته کم کس نصیحت کوي هغه دا وایي چې د بادشاہ د خولې نه ګنده بوی ځي. بادشاہ ورته وویل: ما ته به څنګه دا معلومه شي چې ته په دې خبره کې رښتونی یې؟ ده ورته وویل: د دې علامه دا ده چې ته کله هغه ته ورنږدې شي نو هغه به په خپله پوزه باندې خپل لاس کېږي د دې دپاره چې ستا د خولې بدبویي محسوس نه کړي. بادشاه ده ته وویل: ته اوس لاړ شه، زه به د دې خبرې تحقیق وکړم. بیا دا جاهل حسد کوونکی کس چې کله د بادشاه د دربار نه راووته نو دې نیک سړي ته راغی او د خوراک دعوت یې ورته ورکړ. کله چې کور ته د خوراک د پاره بوتلو نو په خوراک کې ور باندې ډېره اوږه وخوړه. دا نیک سړی چې د خوراک نه فارغ شو او بهر راووته نو بادشاه د خپل مجلس ته راوغوښتو. نو دی بادشاه ته ورغی او هماغه مخکینی خبره یې وکړه چې بادشاه احسن الى المحسن باحسانه فإن المسيء ستكفيه اساءته. نیکی کون کی سره د هغه د نیکی په وجه احسان کوا، ځکه بد کردار ته د هغه بد کرداری کافی ده. بادشاہ ورته وویل: ادنو مني، ما ته رانږدې شه. دا چې کله بادشاہ ته ورنږدې شو نو ده په خپله پوزه باندې لاس کېښودو د دې دپاره چې بادشاہ ته د اوږې بوی بدبویي محسوس نشي. بادشاہ چې د ده دا حرکت ولیدو نو د ځان سره یې په زړه کې وویل: ما ته چې هغه فلانکي کس د ده په باره کې کومه خبره کړې وه هغه رښتیا ویلي وو. د دې بادشاہ دا عادت و چې ده به د چا دپاره خط ولیکل نو په هغې کې به یې د کس دپاره ډېر انعام او روپۍ لیکلي وي. نو بادشاہ د ده دپاره یو خط ولیکل. په دې خط کې بادشاہ خپل یو عامل یعنی گورنر ته پټ لیکلي وو: اذا اتاک صاحب کتابی هذا فاذبحه واسلخه واحش جلده تبنا وابعث به الی. چې کله تا ته د دې خط والا کس درشي نو سر ته کټ کا، سرمن تی وباسه او بیا یې سرمنه د بوسو نه ډکه کړه او ما ته یې راولېږه. بادشاه دا خط مهر کړو او ده ته یې ورکړو او ورته یې ویله: دا زما فلانکي عامل یعنې ګورنر ته ویسه. کله چې دې نیک سړي دا خط راواغسته د بادشاه دربار نه راووته نو دغه حسد کوونکی ورسره مخامخ شو. تپوس یې وکړو: دا خط د څه شي دی؟ ده ورته وویل: دا بادشاه زما دپاره څه انعامات لیکلي دي. هغه ورته ویل: دا مال راکړه، ځکه د حسد کوونکي ته پته وه چې بادشاه چا ته هم خط ورکړي نو په دې کې د دې کس دپاره انعام لیکلی وي، نو ځکه یې ورنه وغوښتو. دې نیک سړي دا خط ده ته ورکړو. د حاسد دا خط واخیستو او عامل ته ورغی د دې دپاره چې انعام راکړي. عامل چې خط کولاو کړو او ویې کتلو نو ده ته یې وویل: ستا په دې خط کې دا لیکلي دي چې زه تا قتل کړم، ستا سرمن د بوسو نه ډکه کړم. ده ورته وویل: دا خط زما په باره کې نه دی، ته زما په باره کې د الله جل جلاله نه ویریږه
ما ته مهلت راکړه چې زه بادشاه ته ورشم او د هغه نه پوښتنه وکړم. عامل یعنی گورنر ورته وویلو د بادشاه په حد کې واپس کول نشته. نو عامل هم دا قتل کو، سرمنې تې وویسته او د بوسو نه یې ډکه کړه او بادشاه ته یې ورولېږله. دا نیک سړی په سبا باندې د خپل عادت مطابق بیا د بادشاه دربار ته ورغی او د مخکې په شان خبره یې ورته وکړه. احسن الى المحسن باحسانه فإن المسيء ستكفيه اساءته. نیکی کوونکي سره د هغه د نیکۍ په وجه احسان کوه، ځکه بد کردار ته د هغه بدي کافي ده. بادشاه چې دا روغ ولیده نو تعجب یې وکړو او تپوس یې وکړو په خط دې څه وکړل؟ ده ورته ویل کله چې زه ستا د دربار نه ووتم نو ما سره فلانکې کس میلاو شو، هغه د ما نه خط وغوښتو نو ما ورله ورکړو. بادشاه یې ده نه تپوس وکړو انه ذکر لي انك تزعم اني ابخر. هغه ما ته دا خبره کړې وه چې ته زما په باره کې دا ګمان کوي چې زما د خولې نه بدبویي ځي. ده ورته ویل ما دا خبره هېڅکله نه ده کړې. بادشاه ورته وویل بیا په هغه ورځ چې ما درته وویل چې رانږدې شه نو تا ولې په خپله پوزه او خوله باندې لاس کېښودی؟ ده ورته ویل هغه ما په ما باندې اوږه خوړلې وه نو ما دا بده وګڼله چې ته د اوږې هغه بدبویي محسوس کړې. بادشاه ورته وویل صدقته ارجع الى مکانک فقد کفى المسیء اساءته. تا رښتیا وویل، ته خپل کور ته په امان سره لاړ شه، بد کردار ته خپله بدي کافي شوه. یعنی تا چې به په هره ورځ کومه خبره کوله چې بد کردار ته خپله بدي کافي ده نو همداسې وشوه.